د مالدارۍ او د رزق د پراخۍ دپاره د یا رزاق وظیفه صرف تر دا 100 ورځو پورې وکړئ، انشاءالله په 100 ورځو کې به الله تعالی تاسو مالداره کړي، دولتمند به شئ او رب العالمین به د ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي. زما عزتمندو، نن درته د رزق د پراخۍ دپاره او د غریبۍ او مسکینۍ د ختمولو دپاره او د مالداره جوړېدو دپاره درته د یا رزاقو یو داسې وظیفه ښیم او یو داسې طریقې درته ښیم. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، رب العالمین به ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې ډېره به دله پراخه کړي چې خپل ځان سره به یې کولې قدرې خو هم نه شئ. دا بالکل حقیقت دی. کومو کسانو چې د یا رزاقو وظیفه کړې ده، د دې فواید، د دې ثمرات هغوی نه تپوس وکړه چې څونه فواید پکې رب العالمین ایښودلي. یو انسان غریبي انتها ته رسېدلی او د غریبۍ د لاسه ډېر سخت تنګ راغلی، هغه هم که د یا رزاقو وظیفه شروع وکړي، رب العالمین به زر تر زره مالداره کړي. الله جل جلاله به هغو ته په روزۍ کې ډېر زیات برکت هم واچوي. که روزۍ لنډه تنګی، الله جل جلاله به روزي پراخه کړي او یو ډېر لوی برکت پکې رب العالمین واچوي. رزاق دا د الله جل جلاله نوم دی. کم ذات چې تمام مخلوق ته روزي ورکوي، نو هغه ذات په دې خبره باندې قدرت هم لري چې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، نو د انسان به چېرته د روزۍ نه محرومه پاتې نشي. نو د رزق د پراخۍ دپاره که د یا رزاقو وظیفه تاسو راونیسئ او تر د 100 ورځو پورې وکړئ، نو الله به 2 قسمه پروانې تاسو درکړي. یو دا دی چې الله جل شانه به دې دولتمند کړي په 100 ورځو کې دننه، او دویمه پیدا خو د دې ذکر مبارک دا ده چې الله جل جلاله به دې روزي ډېره زیاته پراخه کړي. او که چېرته کاروبار دی نه، نو کاروبار به درته هم میلاو شي، یعنې کاروبار به دې ولګي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقې درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د سحر د سنتو او د فرضو په میاشت کې به 500 کرته د یا رزاقو وظیفه کوئ. د سحر د سنتو او د فرضو په میاشت کې، یعنې څنګه چې سنت وکړې د سحر او فرض دلانې کړې، نو 500 کرته یا رزاقو وظیفه کوه. او بیا د هغې نه پس چې کله 500 کرته یا رزاقو وظیفه وکړي، د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس اوچت کړي او د الله جل جلاله نه به سوال وکړي، یا الله زما روزي پراخه کړي، یا الله ما ته غیبي روزي راکړي، یا الله زما په رزق کې برکت واچوي. نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره په رزق کې ډېر زیات برکت واچوي. او که ته چېرته مفلس او غریب یې، مسکین یې، نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره زر تر زره مالداره کړي. د مالدارۍ د حصول دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی راز پروت دی. نو که دا وظیفه مسلسل پابندۍ سره کوئ او قضې پکې نه کوئ، 100 ورځې دومره زیاته نه ده، بلکې 500 کرته ده. یو خبر یاد ساتئ چې دې نه مخکې وروستو 11 کرته درود شریف خامخا وایئ او په میاشت کې به د یا رزاقو وظیفه کوئ. انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله تعالی روزي هم پراخه کړي. او که غریب یې، مفلس، نو الله جل جلاله به دې چې دې په دې سره مال او دولت به درته رب العالمین درکړي. که بېروزګار یې، الله جل جلاله به دې کاروبار روان کړي. یو ډېره زبردسته وظیفه ده. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.